ګران اردوونکو نن د 2020 میلادي کال د نومبر د میاشتې 21 نیټه او د شنبې ورځ ده. د اول انډیا رادیو د ډیلی د بارانو خبرونو له پښتو څانګې نه د خبرونو نن تاسو ته ممتاز ولی یوسف زی وړاندې کوي. د خبرونو سرټکی وزیر نریندر مودي نن پیل کېدونکي د جی شلم په سرمشري ناستې کې ګډون وکړي. هند پر راتلونکي لپاره د لګښت اغیزمن او نوښت لرونکي روغتیايي حل لپاره مهمه دنده ترسره کړي. پیوش ګویل میشن ساګر دویم د هند بحري ځواک بیړۍ ایر ویټ د کینیا مومباسا بندر ته ورسېده. لومړي وزیر مودي به د کووډ-19 وبا د واکسین تیارولو، لیږدونې برابرولو او اداري چارو کتنه وکړه. آکسفورډ د آسټرازینیکا واکسین په عمر خوړلي خلکو کې ټینګ مسؤلیت غبرګون ښيي. په هیواد کې د کووډ-19 وبا رغېدنې شرح 93.5 ته ښه شوې ده. ټرمپ د امریکې د ټاکنو پایلې د اړولو په هڅه کې غبرګ تاوان سره مخ شو. ایتوپیا له ټیګري جنګیالیو څخه د دوو مهمو ښارونو د نیولو ادعا وړاندې کړې. د اسکاټلند لیکوال ډوګلس سټوارټ د شوګي بین ناول لپاره بوکر جایزه وګټله. یمن په روانو لسیزو کې د نړۍ تر ټولو بد وچکالۍ سره په خطر کې دي. ملګري ملتونه اوس بشپړ خبرونه واورئ. لومړي وزیر نریندر مودي به نن پیل کېدونکي د جی شلم په 15مې سرمشریزې ناستې کې ګډون وکړي. د 2 ورځو په سرمشریزې ناستې مشري به سعودي عربستان وکړي او د یاد ناستې موضوع د ټولو لپاره د 21مې پیړۍ موقع درک کول دی. دا ناسته به په یو مجازي بڼه کې ترسره شي. دا ناسته سږکال د جی شلم مشرانو دویمه سرمشریزه ناسته ده. د جی شلم سرمشریزې ناستې پام به یو جامع نرمې رویې او له کووډ-19 وبا څخه په دوامداره رغېدنې په باب وي. سرمشریزې ناستې په دوران مشران به د یادې وبا تیار سیو او کار روزګار پر ځای کولو په لارو چارو خبرې ترې وکړي. د سوداګرۍ او د صنایعو چارو وزیر پیوش ګویل ویل چې هند به راتلونکي لپاره د لګښت اغیزمن او نوښت لرونکي روغتیايي حل لپاره یو مهمه دنده ترسره کړي. ښاغلي کوویند پرون د هند صنایعو کنفدراسیون د آسیا روغتیايي 2020 میلادي کال سرمشریزې ناستې ته وینا کوله. نوموړي وزیر د کم پرمختلونکي او نادارو هیوادونو په ګډون ټولو ته د زغملو وړ په بیه د واکسین یقیني کولو په اهمیت ټینګار وکړ. نوموړي ویل چې د کووډ-19 وبا لپاره د واکسین موندلو په ګډې هڅې کې په واقعي ډول ټول هیوادونه یو ځای کړي دي. ښاغلي ګویل ویل چې زموږ په هیواد کې جوړ واکسین په چټکه پرمختګ کوي. د روان بشري میشن ساګر دویم په دوام د هند بحري ځواک بیړۍ ایر ویټ پرون د کینیا مومباسا بندر ته ورسېده. د هند حکومت بارني دوست هیوادونو ته مرسته برابروي لدې کبله چې طبعي ناورینو او کووډ-19 وبا باندې والکا راوستي شي او هم د دې لپاره INS ایر ویټ د جنوبي سودان لپاره خواړه شیان وړي. د دفاع وزارت په یو بیان کې ویل چې د 1300 کلونو په اوږدو کې د هند او په افریقا کې هیوادونو ترمنځ د دوستانه او ورورګلوۍ اړیکو وده موندلې او تقویه شوې. لومړي وزیر نریندر مودي د کووډ-19 وبا د واکسین تیارولو، د لیږدونې برابرولو او اداري چارو د کتنې کولو یوه ناسته ولرله. پرون ناستې په دوران لومړي وزیر لارښوونه وکړله باید چې د واکسین پلټنې، پرمختیا او جوړښت ته اساني برابرولو لپاره هر هڅه وکړي شي. په هند کې 15 واکسین د پرمختیا په آخرنۍ پړاو کې دي، په کومو کې چې 4 په دویم یا دریم پړاو او یو په لومړني پړاو یا دویم پړاو کې دي.
د بنگلاديش، میانمار، قطر، بوټان، سویټزرلند، بحرین، استرالیا او جنوبي افریقا په شان هیوادونو د هند واکسینونو د جوړولو لپاره د انډیوالۍ او د هغې په کارونې کې لیوالتیا ښودلې ده. په یوې هڅې کې په لومړني ترلاسه امکان کې واکسین ورکول د روغتیا، احصایې او فعال کارکوونکي او د ستنو ترلاسه کول په بشپړه پړاو کې دي. د آکسفورډ اکسټرازینیکا کووډ-19 وبا واکسین کاندید د 40 او 80 کالو عمر لرونکي په بالغانو کې ټینګ مسؤلیت غبرګون ښيي. د پلټونکو تر مخې دا هیلې راولاړوي چې دا واکسین د وایروس څخه دغه ډلې کسان له خطر څخه ژغورلی شي. 3 واکسینونو فایزر، بیونټیک، سپوتنیک او موډرنا له مخکې څخه له 3 آزمایښتي پړاوونو څخه ښه لومړني احصایه وړاندې کړې، کله چې یو یې داسې ښیي چې 15 نه زیات عمر لرونکي خلک له کووډ-19 وبا څخه 94 سلنه ژغورلی او ساتلی شي. عمر خوړلي خلک چې کمزور مسؤلیت لري په عمومي ډول دا ګڼل کېده واکسین کار نه کوي، کله چې هغه په ځوانانو کې کارګر وي. خو د آکسفورډ پوهنتون څخه دغه آزمایښتي پایلو په لانسټ کې هم رتبه ښودلې شوې، کوم چې دا ښیي چې ستونزه نشي کېدلی. هغوی وښودله چې د 50 کالو نه واخلي تر د 89 کالو عمر لرونکي خلکو او 80 کالو نه زیات عمر لرونکي خلکو ورته مسؤلیت غبرګون وي، څنګه چې د ځوانانو د 18 کالو نه واخلي تر د 55 کالو عمر لرونکي د ځوانانو وي. د کووډ-19 وبا د 40,000 او 22,000 نوي ناروغانو سره د هند د ټول ټال د قضیو شمیر 90,50,000 او 508 نوي ته ورسېده. په تیرو 4 ساعتو کې 540 نوي مرګونو خبر را رسېدلی، کله چې د مړه شوي کسانو شمیر 1,22,000 او 200 ته ورسېده. د روغتیا وزارت ویل چې فعال قضیو شمیر 9,000 او 240 دی. ټول ټال رخصت شوي د ښه شوي ناروغانو شمیر 8,000 او 140 ته رسېدلی. په تیر 4 ساعتو کې 9,200 او 15 کسان له روغتون څخه په ښه کېدو رخصت کړي شوي دي. له دې سره د رغېدنې کچه 3.4 سلنې ته رسېدلې ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیله نه لرونکې هڅه چې د نومبر د 3 نیټې ټاکنو پایلې واړوي پرون یو بل ډب سره مخ شو، کله چې دا اعلان وکړی شو چې نوموړي په جورجیا کې وبایلله او ټاکل شوی ولسمشر جو بایډن د خپل راتلونکي امریکای په ادارې کې د نور زیات کار روزګار برابر کړ. جو بایډن د جنوري په 4 نیټه د دفتر چارې سمبالولو تیاری کوي، خو ټرمپ ماته خوړلو څخه انکار کړي او قانوني چارو د لارې د پایلو لغوه کولو او اړولو لټکي او دا هڅه کوي چې په یو شمېر ایالتونو کې بیا شمیرنې وکړي شي او په پراخه د رایو درغلۍ تور پورې کوي. حکومت ویل چې د ایتوپیا ځواکونو په شمالي ټیګري په سیمه کې د باغي ځواکونو څخه 2 ښاري نیولې دي. د 2 اونیو په جګړه کې دوام لري، کله چې په هیواد کې زیاتېدونکي بشري بد وضعیت لامل شوی. پرون د حکومت په بیان کې ویل شوی چې د ایتوپیا عسکرو د اکسیم او ادوا په ښارونو کې قبضه وکړه. حکومت ویل چې د هغې ځواکونه د ټیګري سیمهیز مرکز د مایکلي په شمال کې 120 کیلومترو په واټن د اتیت خاریې خواته مخ په وړاندې حرکت کوي. د ټیګري خلکو د آزادۍ فرنټ باغیانو او مرکزی حکومت عسکرو ترمنځ په نښته کې زرګونو په شمېر خلک وژلي شوي دي. د سکاټلند لیکوال ډوګلس اسټوارټ خپل لومړنی ناول شوګي بین لپاره د 2000 میلادي کال د بوکر په نامه جایزه وګټله. دا ناول یو داسې ځوان
ښایي چې 1980 په لسیزو کې د ګلاسکو کې یو مور د نشهیي توکو روږدېدو سره مبارزه کوي. 44 کلن سټوارټ څوک چې د مارګریټ بسبي قاضیانو رئیس لخوا 50,000 پونډو انعام ګټلو اعلان کړی شو، د مننې یوه وینا وکړله. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګویترس اخطار وړاندې کړی چې جنگ ځپلي یمن په لسیزو کې لیدلي تر ټولو بد وچکالۍ خطر سره مخامخ دی. پرون انټونیو ګویترس ویل چې سمدستي د ګام نه پورته کولو له کبله میلیونونو په شمیر ژوند تلفات وشي. هیواد چې ایران ملاتړ لرونکي حوثي او حکومت ځواکونو ترمنځ تر د 15 کلونو پورې جنگ زغملی دی. د خبرونو پای. په ښاري مرکزونو کې د پانګونې لپاره د لومړي وزیر غوښتنه. لیکنه د شنکر کمار، ژباړه د دیا سنگ انجان او وینا د ممتاز ولی. دا مهال کووډ 19 وبا څخه وروسته نړۍ کې هند به له یو څو هغو هیوادونو څخه وي چې د اقتصادي ودې یوه روښانه بیلګه ټاکي. دمګړی د راتلونکي مالي کال په هکله ډیر مثبت اټکلونه کیږي. د بلومبرګ نوې اقتصادي فورم دریمه کلنۍ غونډې ته وینا په کولو د هند لومړي وزیر نریندر مودي له پانګوالو څخه په هند کې د پانګونې غوښتنه وکړله او زیاته یې کړه چې هند اوس مهال ډیر خاص سوداګریز چاپیریال لري. په دې هیواد کې د قوي دیموکراسي له موجودیت سره سره دا د پانګوالو لپاره یو لوی بازار هم دی. دلته یو داسې حکومت شتون لري چې د پانګوالو په اړه ډېرې پاملرنې کوي. له همدې امله هندوستان د پانګوالو او سوداګرو لپاره عالی ځای دی چې سوداګران پکې ښه سوداګري او ښه ګټې کولی شي. په دې شرایطو کې د پانګوالو څخه د هند لومړي وزیر غوښتنه په داسې وخت کې ده چې ډیر مناسب وخت دی. اوس که دا د خوځښت، اختراعاتو او یا هم د ښاري کېدو او نوښت خبره وي، هند په هر ډګر کې پانګوالو ته غوره فرصتونه وړاندې کوي. غونډې ته په خطاب کې لومړي وزیر ویل چې د کورونا وایروس ناروغي ثابته کړې چې ښاري سیمې کوم چې د پرمختګ اساس دي او کوم چې پرمختیا پورې تړاو لري د وبا له امله خورا ډېرې اغېزمنې شوي دي. د کووډ ناروغي له زیاتې یادونې پرته نوموړي روښانه کړه چې څنګه به د ډول ناروغیو کې هم فرصتونه موندل کېدی شي، هغه فرصتونه چې د پرمختیایي اهدافو لپاره لاره هواروي. په دې کې شک نشته چې د کورونا وایروس ناروغي په ټوله نړۍ کې ویجاړي رامنځته کړې ده. په سپورت، ګرځندوی او تفریحي فعالیتونو هم اغېزه کړې ده. د خلکو لپاره یو ډېر ستونزمن وخت دی چې له یو او بل سره نشي کولی میلاو شي. نن ورځ وضعیت هغه نه دی لکه چې د کووډ 19 له راتګ څخه د مخه و، مګر پوښتنه دا ده چې څنګه ژوند بیرته راستولی شو. چې په دې اړه د لومړي وزیر جواب خورا واضح و. هغه ویل چې په ښاري سیمو کې ژوند بیا په دې شرط پیلولی شو چې کارونه بیا پیل کو، مګر دا د ذهنیت بدلون ته اړتیا لري. لومړي وزیر زیاته کړه چې د کووډ 19 وبا څخه وروسته نړۍ باید چې څه بیا له سره پیل کړي، خو دا به تر هغه امکان ونه لري تر څو چې د کار کولو طریقې اصلاح نشي. د دې ټولو په ویلو سره ښاغلي مودي هڅه وکړله چې په هند کې د پانګونې فرصتونو ته پانګوالو پام راجلب کړي چې د هیواد په ښاري سیمو کې په ځانګړې توګه په سمارټ ښارونو کې د دې لپاره ډېر زیات امکانات شته دي. د لومړي وزیر په نظر کووډ 19 حکومتونو ته کافي فرصتونه چمتو کړي تر څو ښارونه ښکلي، سمارټ او د خلکو د غوره ژوند لپاره جوړ کړي چې صاف هوا، پاکي اوبه او نور
د ژوند کولو ټول فرصتونه ولري. نوموړي زیاته کړه چې هغه د داسې راتلونکي په لټه کې دی چیرې چې د تعلیم او روغتیا اړوند کار به آنلاین وي، مګر په ورته وخت کې نوموړي ویل چې هغه غواړي چې په راتلونکي کې داسې هندوستان ولري چیرې چې ښاري مرکزونه د ښارونو ټولې اسانتیاوې درلودونکي وي، خو د دوی روح د کلي په څیر وي. بېله شکه د لومړي وزیر نیت دا و چې احتمالي پانګوالو ته د هند په ښاري سیمو کې د فرصتونو په اړه خبرتیا ورکړي، چیرې چې په تېرو څو کلونو کې د پام وړ وده او فرصتونه رامنځته شوي دي.